کتونکو زه تاسو ته د اختر مونځ پریکټیکل طریقه د مقتدي والا خیمه چې مقتدي به د امام پسې کوم مونځ وایي او کوم مونځ کې به دی خاموش ولاړ وي. تاسو ما سره دغه کلیپ تر اخره پورې وګورئ، ځان په پوهې کې بل مسلمان سره شیر کړئ چې هغه ته هم نفع او فایده ورسېږي، استاد ټول ما سره ثواب کې پوره برخه نصیب شي. الله أكبر. الله اکبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. الله أكبر. الله اکبر. الله أكبر. الله اکبر. الله أكبر. الله اکبر. کتونکو دغه ثنا به مقتدی هم وایي، امام به هم وایي، دغه تکبیرات به امام هم وایي، مقتدی به هم وایي. خو دغه تکبیرات نه وروسته امام چې کوم اعوذ بالله، بسم الله او سوره فاتحه او سورت وایي، نو دغه مقتدی به دغه سورت یا دغه سوره فاتحه ورسره نه وایي. او د دې وروسته چې امام کوم رکوع ته لاړ شي، یعنی د تاسو په دغه کلیپ کې خایمان او دغه مقتدی به هم دغه رکوع ادا کوي. الله أكبر. الله اکبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله اللهم ربنا ولك الحمد. الله الله اكبر. سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. الله الله اكبر. الله أكبر. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. الله أكبر. الله اکبر. کتونکو اوس دویم رکعت شروع شو، نو په دغه دویم رکعت کې به امام چې اول بسم الله وایي، بیا به چې سوره فاتحه وایي، بیا به سورت وایي. دغه مقتدی دی به خاموش ولاړ دی، به هیڅ هم نه وایي. کله چې دا مکمل شي، نو هغه وروسته به امام چې تکبیرات وایي، دغه تکبیرات مقتدی هم وایي. الله الله اکبر. الله أكبر. الله اکبر. الله أكبر. الله اکبر. الله أكبر. الله اکبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله. اللهم ربنا ولك الحمد. الله الله اكبر. سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. الله أكبر. الله اكبر. الله أكبر. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. الله أكبر. الله اکبر. دغه تشهود باندې چې کله مقتدی کینی، امام خو بیا سه هم وایي چې دغه مقتدی به هم تشهود وایي، هم به درود شریف وایي، هم به دعا وایي، هم چې کله امام سلام وګرځي السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله، نو یعنی امام پسې بچي مقتدی هم سلام ګرځي. دا د مقتدی د وړوکی اختر د مونږ پریکټیکل طریقه وا چې دا مونږ په دغه کلیپ کې کوشش وکړو چې تاسو ته وخیو، تاسو به پوه شئ. او کتونکو موږ سره بل سکنو چې موږ ځان سره په دغه امام پسې وروسته ودرولې، نو په دغه وجه باندې چې موږ په دوه کسه باندې دغه کلیپ جوړ کړو. امید لرم چې تاسو به د دې نه فایده اخیستې وي. دغه کلیپ بل مسلمان سره شیر کړئ چې هغه ته نفع او فایده ورسېږي. استاد ټول ما سره ثواب کې پوره برخه نصیب شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.